أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ګرانو خویندرونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن چې کوم موضوع باندې تاسو سره خبرې کول غواړم دا ډېره ناشنا موضوع ده. دا ویډیو کې د شي لږ اوږدم شي خو دا ویډیو چې کوم ده زموږ د ژوند لپاره ډېر ضروري ده. د جادو د علاماتو د جادو د نښو باره کې ده چې آیا موږ به څنګه پوهیږو چې په دې باندې جادو شوی دی، کمې کمې نښې د جادو لپاره پکاري. نو دا تقریبا 19 علامات تاسو ته خیم داسې بې شمېره کیدای شي خو زموږ په معاشره کې دا ډېر زیات عام دي. اولنۍ نښه دا ده چې د ښځو خاوند په منځ کې جادو کیږي. ښځه او خاوند په معمولي خبرو باندې جنگ جګړې کوي، د یو بل نه نفرت جوړ شي او هغه نفرت ورو دې ته ورسیږي، طلاق ته ورسیږي. نو که چېرته تاسو وکتل چې ښځه او خاوند په خپل منځ کې په معمولي خبرې په یو بل اعتراضونه کوي، جنگ جګړې کوي، نو او بیا وروسته په هغې باندې خپیمانه وي، نو دې نه مخکې چې ستاسو دا خبره طلاق ته ورسي او سره نه اوبه تېرې شي، نو د یو بهترین عالم سره، عامل سره چې هغه د جادو په علاج باندې پوهېږي، هغې سره رابطه وکړئ. بعضې وخت کې چې کوم دی په سړي باندې داسې جادو وشي چې هغه سړی چې دی هر ځای کې ښه خوشحاله وي، ښه سورکي، بهر ښه برابر وي، خو چې خپل کور یا دکان ته راشي نو هغه باندې په زړه بوج راشي، پریشان شي او زړه تنګ شي او وایي چې یار دې ځای نه زه تښتېدلی وی. نو سم چې د هغه ځای نه بهر وځي نو هغه ټیک شي، نو دا هم د جادو یوه نښه ده. بعضې وخت کې داسې یو جادو وشي چې ښځه خاوند باندې جادو وشي، بعضې وخت کې داسې وشي چې یو طرفه یا په ښځې باندې جادو وشي یا په خاوند باندې جادو وشي. نو که چېرته په خاوند باندې جادو وشي نو هغه د خپل ښځې نفرت کوي، او که په ښځه باندې جادو وشي نو هغه د خپل خاوند نه نفرت کوي. نو دې کې داسې خبرې چې کله چې دواړه د جادو بعضې وخت کې دواړو باندې اثرات ختم شي نو دواړه دا سوچ کوي چې دا موږ څه کوو، او لږ ټایم پس بیا هم مغه چل شروع شي، بیا د ښځې د خاوند نه زړه موړي، د خاوند د ښځې نه زړه موړي. نو دا چې دی دا هم د جادو یو علامات دي. دا دې پوه شي چې په موږ باندې چا سحر کړی، جادو یې را باندې کړی. بعضې خلک چې کوم دي هغه داسې جادو کوي. دا 4 نمبر نښه چې کومه ده، نشاني دا ده چې بعضې خلک د خلکو نه د بدلې اخیستو دپاره په هغې باندې د جادو په ذریعه باندې بیماریانې مسلط کړي، او داسې یو ناشنا بیماریانې ول راشي چې کله په سر دردي، کله په کوډو دردي، کله په ملا دردي، کله د معدې بیماري، کله چې کوم دی په ملا کې دردي، کله په خېټه دړي. یو بیماري لا ښه شوې نه چې دویم بیماري ول راشي. او بعضې وخت کې خو ډاکټرانو هم چې کوم دی هغه عاجزه راشي او هغوی هم اریان شي چې دا اوس کومه بیماري ده، ټسټونه هم صفاوي. نو دا هم د جادو یو علامت کیدی شي. بعضې وخت کې جادو چې دی په ټول کور باندې کیږي، نو هغه بیماري په یو کس باندې نه په ټول کور باندې وي، چې کله چې وګورې یو ځای کې غورځېدلی، بل ځای کې غورځېدلی. داسې وخت پکې راغلی چې د یو کور نه 3 کسان په یو وخت کې په هسپتال کې داخلي، او کور کې بس صرف ډاکټران او ډریپونه او دوایانې دا راځي. نو دا چې کوم دی دا هم د جادو یوه نښه ده. بعضې وخت کې جنکۍ په کور کې ښایسته وي، تعلیم یافته وي، د سامان هم څه مسله نه وي، د اخلاق هم څه مسله نه وي، عمرونه هم برابر وي، او رشتې هم په خپلو خپلوانو کې په ګاونډ کې موجود وي، خو رشتې جوړېږي نه. سمه دمه رشته چې کومه ده راشي وګوري او بس هغه چې کوم دی هغه رشته چې کوم جنۍ خوښې کړي چې واپس لاړ شي، په هغې باندې څه لاره نه شي، او بعضې وخت کې خو بلکل رشتې راځي نه. نو دا هم د یو جادو علامات دي. ښځې د جادو په ذریعه باندې اولاد چې کوم دی دا هم بندېږي. د ښځې او د خاوند ټسټونه ښه برابر وي، ډاکټران چې ورسونه ټسټونه وکړي، زرګونه لکونه روپۍ دې ولګوي، نو اولاد یې نه کېږي، یا اولاد یې داسې وشي چې په خېټه کې بچي مړه کېږي، یا چې کله ماشومان پیدا شي نو 2-3 میاشت باندې هغې باندې چې کوم دی یا 4 ورځو کې دننه شنه دستونه په هغې ولګېږي، او د هغوی چې کوم دی په مړ کېدو په وخت کې دا وجود چې کوم دی دام شین شي. نو دا هم د جادو علامات دی. دې نه پوه شئ چې د دې ښځو خاوند باندې د اولاد بندش تعویضونه شوي دي. د رزق د بندش دپاره هم تعویضونه کېږي چې د خلکو رزق او کاروبار بند کړي، د خلکو دکان وي نه چلېږي، ملازمت ورته نه میلاویږي، څومره آمدن چې کېږي ماهانه چې حساب کتاب وکړي نو د دوی آمدن چې کوم دی په لکونو کې، خو څومره چې آمدن راځي د دې نه اخراجات او خرچې ډېرې، ځکه چې بیماریانې
او مشکلات او قسم قسم مسلې ورته راځي نو دا چې کوم دی دا هم د جادو یو ذریعه ده چې د خلکو کاروبارونه فیکټریانې دکانونه کاروبارونه بندوي. ښه بعضې جادو چې کوم دی هغه داسې چې په هغه په د جنکو په هلکانو باندې کیږي او هغه د چا د حسد او د سوځېدو د وجې نه کیږي چې د هغوی باندې جادو وکړي نو د هغوی مخونه بدرنګه خلکو ته ښکاري داسې دا سترغلي چې کوم دی دا بار راوتي او چې کوم دی لکه مختلف شکلونه بالکل کاږه واږه خلکو ته ښکاري حالانکې د هغې مخ باندې سم نه شي بعضې وخت چې جادو اثرات یې کم شي نو د هغې بې حده ښایسته وي خو د هغوی شکل ته چې خلک ګوري نو خلکو ته ډېر بد ښکاري کله کله ځان ته هم په شیشه کې وګوري نو ځان نه نفرت شي نو دا هم چې کوم دی دا نهم د جادو علامت دی. دغه رنګې لسم چې کوم دی بعضې وخت کې د یوه نښه دا ده چې د جادو په ذریعه باندې داسې جادو داسې سحر په خلکو باندې وشي چې په المارۍ کې کپړې چې کومې دا پرتې په بکسونو کې او هغه داسې کټ شوي ته به یې که دا چا په بلیډ باندې کټ کړي دي نو بعضې چا ګول ګول کټ کړي وي نو بعضې وخت کې کپړې چې کوم دي د چا کټ کېږي او د چا سوځېږي او هغه دغه هم سوځېدل هم داسې وي لکه چا چې معمولي غوندې سکور یا معمولي ماچس ور وړی او سورې په یې کړی لږ لږ ځای پکې سوځېدلی او نوره کپړه چې کوم ده سلامته وي روغه وي خو هغه د اغوستو نه وتي بیا سړی نشي اغوستی نو د دې د وجې نه ځکه چې په یو جوړه کې درې څلور غټ غټ سوري وشي نو بیا څوک دا غوندي نو دا هم د جادو یو ذریعه ده یو نشانی ده. دغه رنګې په دکان باندې هم خلک جادو کوي چې په دکان باندې داسې جادو کوي چې لاول خو داسې جادو وشي چې د ګاهک دکان ته راځي نه او که چېرته څوک رامغې نو هغه ګاهک چې کوم دی په دکان کې بالکل د هغه زړه تنګ شي او څو پورې چې هغه دکان نه وتی نه نو هغه زړه ته سکون نه حاصلېږي سړی مریانې چې خدای پاکه ګاهک راننوتو دکان کې اخوا دېخوا وکتو ووته ما نه یې څه وانغسته نو دا چې کوم دی بعض دا هم یو جادو دی او بعضې وخت داسې چې یو ګاهک ته به ته یو شی ارزان وي یا به چې په کوم قیمت وي تا نه به یې نالي او په مغه قیمت به د بل نه والي نو دا چې کوم دی دا هم د جادو یو نشاني ده. یو د جادو نشاني 12 نمبر دا ده چې په دکان یا فیکټرۍ باندې د خلکو جادو وشي لکه مخالفین پې کوي چې ستا په دکان یا دفتر فیکټرۍ باندې چې ته کله داسې جادو باندې وکړي چې ته کله په دفتر ته لاړ شې په خپل سیټ باندې کښېنې نو ستا ته خوب را سم دم سړی بارخه برابر خو چې لاړ شي کښېنې تاله خوب درشي او جسم چې دی خصوصا سر او اوږې دا به داسې وی ته به وایې که ما باندې چا منونه وزن کېښودلی دی په زړه کې یره وي او بې سکوني وي همداسې لکه زړه یې تنګ وي چې دې ځای نه زه وتی وی نو دا هم د جادو یو علامت دی. د ښځې او د خاوند په منځ کې چې کوم دی داسې یو جادو هم کیدی شي چې ښځه او خاوند خپلو کې ښه برابر وي او خپلو کې ښه ګپ شپ هر څه برابر وي خو چې کله د انسان چې کوم جنسي خواهشات دي هغه لکه کوروالی نو دا چې کوم دی دې ټایم راشي نو خصوصي ښځې چې کومې دي نو هغه لانجه شروع کړي نو دا جادو اثر کې په دې وجه کېږي چې دا ښځه او د خاوند په منځ کې لانجې شروع شي او دا دواړو کې طلاق وشي. دا خو د ښځو دغه شو په ښځو باندې کېږي یا د کور وجې نه یو جادو په سړي باندې هم کېږي هغه جادو داسې کېږي چې سړی چې کوم دی جسماني طور باندې ښه برابر دی ښه ښایسته دی ښه ځواني ده خو چې خپلې ښځې خوا له ځي نو هغه کوروالی نشي کولی او مکمل بزان ورته نامرده ښکاره شي او داسې ډېر بې شماره واقعات زموږ خوا ته راځي او موږ علاج کوو او الحمدلله الله پاکې صحت وله ورکوي. د دې دپاره به انشاءالله د ویډیو آخر کې برته وایم چې دې به یو بله ویډیو د جادو په علاج هم تاسو ته جوړوم او هغه به مو ګورئ. یو جادو نښه دا ده چې یو سړی د خپل حسد دپاره د خپل ضد د وجې نه د سوځېدو د وجې نه نو هغه داسې چلو کوي چې په بل باندې جادو کوي چې هغه سړی په هغه خپل دفتر کې چې په کم مقام وي یا سیاسي په وجه باندې کم مقام وي هغې نه لاندې راوغورځېږي او بیا خلک د هغې نه نفرت کوي. د جادو د علاماتو نه د نښو نه یو نښه دا ده چې کوم سړي باندې جادو وشي نو
بعضې وخت کې د هغه په جسم باندې بغیر څه د زخم نه لکه نه د هغې هغه وجود څه سره لګېدلی نه ګزار خوړلی او په هغه باندې نیله نیله نشانونه جوړ شي. نو که چېرته دا سړی ډېر عمر والا و بوډا و او نشانونه پرې جوړېدل نو بیا خو نمونیا یا د فالج خطره ده خو ډاکټر که نه دا سړی ځوان و او عمر یې ډېر نه و او دې باندې بیا هم بلا وجه نشانونه جوړېدل نو دا چې کوم دی بیا د یو عامل سره رابطه وکړي. 18 چې کوم دی هغه د جادو نشانی دا ده چې چا باندې جادو شوی نو هغه ستړی ستړی به وي په خپلو اوږو باندې او سر باندې به دې باندې به وزن محسوسوي لکه چا چې به ده باندې ډېر غټ بوج ایښودی. او یو چې کوم دی بله نښه جادو چا باندې شوی هغې یو نښه ده دا مختلف جادو اثرات دي چې چا باندې شوی چې دا نښې په چا کې موجود وي نو هغه به د جادو علاج کوي. هغه داسې وي چې د هغه په بدن یا په کپړو باندې یا د کور په دیوالونو باندې لکه وګوري چې یکدم د وینې نشانې د وینې څاڅکې په هغې باندې پراته وي او هغه داسې ځای کې وي چې د هغه ځای کې ته باریان شي دې ځای باندې خو د بهر نه څوک هم نشي راغورځولی. او بعضې وخت کې داسې وي چې وګوري په خپل کور په دیوالونو باندې یا په جامو باندې یا لکه دغه مختلف ځایونو باندې د اوبو څاڅکي پراته وي نو دا هم د خطرې یو نشانی ده او دې باندې به ځان بېغمه نه جوړوئ او د دې به علاج کوئ. او 19 چې کوم دی د سحر د جادو بیمار ته داسې خوبونه کې دا شیزون راځي لکه خړې اوبه تورې میخې تور ماران داسې بندې بندې لارې او داسې لکه دشتې بیابان. نو که چېرته تاسو ته داسې خوبونه راشي چې تاسو په خوب کې بار بار قبرستان او ناشنا خلک ناشنا مړي تاسو له راځي نو تاسو د جادو دپاره د جادو د علاج دپاره د چا سره رابطې وکئ. او که چېرته دغه وشي خپل خپلوان د مړي راځي نو هغه څه مسله نشته خو چې دا مړي ناشنا مړي وي دا درین راوځي نو دا چې کوم دی دغه او دا چې تور میخې او ځنګلي ځناور او خړې اوبه دا هم د جادو علامات دي. انشاءالله زه به هم د جادو په علاج باندې دې نه پس یو ویډیو جوړوم. زموږ چینل کې اوس یو زما یو بل چینل دی زمر ټي وي په نامه باندې چې پای کې ما د هر علاج د هر بیمارۍ دپاره علاج ښودلی دی او پای کې 300 ویډیوګانې هم په پښتو کې شته هم په اردو کې شته. د هغې نوم دی زمر ټي وي ZUMAR TV زمر ټي وي. نو انشاءالله العزیز بیا بعد یو بلې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې ما د اجازت راکوي د الله په امان.